د طالبانو زندانونو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون څه باندې 12,000 کسان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو عمومي مشر محمد یوسف مستری وایي تر 12,000 ډیر بندیان د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې ساتل کیږي چې یو شمیر پکې ماشومان او ښځې دي. پر واګو د طالبانو له ولکې سره د افغانستان لوی زندانونه تر ډیره مات او زندانیان یې په خپله مخه لاړل. د ولایتونو له زندانونو هم بندیان ووتل چې جنایي مجرمین د طالبانو اړوند کسان او له اسلامي دولت نومي ډلې سره اړوند بندیان هم پکې وو او د هیواد زندانونه بې بندیانو پاتې شول. خو د یوه کال او څو میاشتو په تیریدو دغه زندانونه همداسې تش پاتې نه شول. د طالبانو د حکومت د محبسونو د چارو ادارې چارواکي له 12,000 ډیر کسان دا مهال د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې زنداني دي. د دغه ادارې مشر مولوي محمد یوسف مستری بي بي سي ته وویل د کم عمر لرونکي کسان او میرمنې هم د دغو زندانونو په ډله کې شمیر دي. دی وایي اوس مهال زندانونو کې د ښځینه زندانیانو شمیر 800 شاوخوا کې دی.